کور وړاندې د سکوټ د دې وجنه چې دا نشته سړی چې د خودکشي وکړه دا غوسه ارتي چې څه کړی دي چې موږ تبا کړو. په ژړا سر د ښځه د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او د پارلمان غړي علي وزیر میرمن سایرا علي ده. د 4 لوڼو او د 2 زامنو مور سایرا علي له یو کال راهیسې د هغه د راتګ په انتظار ده. نوموړې د نومبر په 13 مشال ریډیو ته وویل چې میړه د پاکستان د آئین لاندې د پښتنو حقونه غواړي نو نه پوهیږي چې ولې لا هم په جیل کې دی. دلته خو چې څه د نه کړي بیا د نصیدره ظلم خو نشي نه په 302 کیس کې د کیسونه په غونډ خلکو دی غونډ آزاد ګرځي ولې نیوله ده مشمان مې علي ډرایور ته بلر سي و چرته وایي چې هر 15 دن بعد درته چې پاپا وروزي چې ماما توس درویخ شروع کړ دی پاپا یې ونیوه پوخې ونیوه نه اربوسي. علي وزیر د 13 کال دسمبر راهیسې په کراچۍ کې په زندان کې دی. هغه په سهراب ګوټ کې د کړي هغه تقریر له وجې نیول شوی چې نوموړی پکې پر امنیتي ادارو نیوکې کړې وې چې د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان عملیات نه کوي او په سیاست کې ګوتې وهي. پوز دا دواړه تورونه ردوي. سایرا علي مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ته خواست کړی و چې د میړه لپاره یې غږ پورته کړي. اڅکزي همداسې کړي دي. هغه د نومبر په 18 په کوټه کې په یو تقریر کې وویل علي وزیر کې باب سے د علي وزیر پلار او کورنۍ سره زه له 13 کلونو پیژنم. د کورنۍ 19 غړي په ډز وجل شوي دي. د پی ټی ایم سره اختلاف په خپل ځای خو پی ټی ایم نه ټوپک راخسته او نه کوتک نو بیا ولی علي وزیر بندي دي خو هغه خلک خلاص دي چې ګولۍ چلوي. د علي وزیر د قید موضوع د نومبر په 18 د پاکستانی پارلمان په مشترکه غونډه کې هم راتازه شوه. دغه مهال 33 بلیونه د اپوزیشن او حکومتي غړو د ناندریو په مهال منظور شول. Second amendment standing in the name of Senator Mushtaq Ahmed. خو په دې دومره ډیرو اوازونو کې د جنوبي وزیرستان د پارلمان غړي علي وزیر غږ نه و. د جماعت اسلامي سېنیټر مشتاق احمد خان هم د علي وزیر نه موجودیت وغانده. علي وزیر کا یہاں نہ ہونا قابل مذمت ہے. د دې میاشتې په سر کې مشال ریډیو د پاکستانی طالبانو او حکومت ترمنځ له خبرو پرده پورته کړه. د دې ترڅنګ یو بل لوی خبر په پاکستان کې د حکومت لخوا د ناقانونه ډلو له لیست څخه د مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان ویستل و. په دې اړه شوې لوزنامه پر دې سربیره وه چې د چارواکو په وینا دې ډلې د اسلام آباد سره نږدې په مظاهره کې 6 پولیسوالا ووژل. د لوزنامې د عملي کولو په ترڅ کې د پاکستان حکومت د نومبر په 18 د دې ډلې مشر سعد حسین رضوي هم له قیده خوشي کړی دی. د ریاست لخوا د تحریک لبیک پاکستان او پاکستانی طالبانو سره خبرې او د قومي اسمبلی د منتخب غړي علي وزیر په زندان کې ساتلو ته د پاکستان ډان ورځپاڼې د 2 مخې پالیسۍ نوم ورکړی. د انګریزي ورځپاڼې د نومبر په 15 په خپل یوه ادارې کې ولیکل چې وفاقي او صوبایي حکومتونو څرګنده کړې چې د علي وزیر او پښتون ژغورنې غورځنګ د نورو غړو لپاره هیڅ حوصله نه لري. همدې ته په اشارې د ملي جمهوریت غورځنګ مشر او د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ د نومبر په 13 مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د ناقانونه ډلو سره مذاکرات کوي خو یو سوله خوښه پښتون یې بندي کړی دی. دا خبره اوس ډیره واضحه ده چې دلته د ټي ایل پی خلک رها کیږي یا ټي ټي پی سره مذاکرات کیږي یا د علي په کوم دغه چې نیول شوی دی په کوم تقریر دغه شانت تقریرونه ځای په ځای دلته نورم شوي دي. د پنجاب ډېر پارلیمنټریانز دي چې د هغې هم دا خبرې کړي دي هغې باندې بیا مقدمې هم جوړې دي خو هغې بیا ډېر زر د هغې دغه هم شوی دی ضمانتونه هم شوي دي. خو البته مرغه د علي په کیس کې دا کیسه بیخي نشته او ټول نظام چې څونه کنټرول دی دا هغې یو نوی مثال هم دی. او بله دویمه غټه خبره چې دا کم ډسکریمینیشن کیږي چې د پنجاب یو سیاستمدار راځي هغه په کوم تقریر نیول کیږي هغه سره یو قسم چلند کیږي او سره بیا بل طرف ته یو پښتون پارلیمنټرین هغه چې یو تقریر کوي هغه سره بل قسم چلند کیږي. محسن داوړ دې ته ورته خبرې د نومبر په 18 په پارلمان کې هم کړې وې. د هغه د تقریر په وخت د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د پروډکشن آرډر د نه کولو سپیناوي پر ځای د داوړ خبرې ورلنډې کړې او ورته ویل چې خپل موشن
یا په قانوني مسوده کې د بدلون وړاندیز وړاندې کړي. پروډکشن آرډر یا پارلمان ته د یو غړي د حاضرولو حکم د پارلماني چارو له کمیټې تیریږي. په دې کمیټه کې د واکمن تحریک انصاف غړي ارباب شیر علي د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې په کمیټه کې په دې اړه نه کوم بحث شوی او نه هم کومه غونډه. پروډکشن آرډر چې کنه د پارلیمنت کې په د دوه خلکو اختیار یا د سپیکر یا د چیرمن میټینګ کېږي یا یو سیشن کېږي نو دا اختیار سپیکر سره وي او د کمیټې چیرمن سره وي. نو هغه چې دی هغه مطلب د سپیکر اختیار دی چې زه وایم نو زه څه کوم چې مطلب د ما غوښتل چې په کار وچه راغلی. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر په دې اړه مشال ریډیو سره خبرې ونه کړې. په کراچۍ کې د بندي علي وزیر په اړه مو چې کله د سند وزیر اعلی دفتر سره رابطه وکړه نو هلته یو سیکریټري د نوم نه خپرولو په شرط وویل چې د عدلیې په کارونو کې کار نه لري او نه هم په عدالت کې د روانو مقدمو په اړه خبرې کوي. په تیر یو کال کې د علي وزیر د مقدمې اورېدنې شوي او په هغه فرد جرم عاید شوی خو وکیلانو یې مشال ریډیو ته ویلي چې تاریخونه زر نه ورکول کیږي. د جولای په لومړۍ نیټه د پارلمان غړو سره د پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوه تر ملاقات وروسته په رسنیو کې داسې ریپورټونه راغلي وو چې جنرال باجوه سیاستوالو ته ویلي چې که علي وزیر په خپلو کړو خبرو بخښنه وغواړي نو خوشي کېدلی شي. پوځ په دې اړه ښکاره څه نه دي ویلي. علي وزیر د جولای په 4مه باجوه ته په لیږلي یو لیک کې ویلي وو چې له ده د بخښنې مطالبه کول غیر آئیني کار دی.